ژوند مو عذاب دی خو څه نه وایو د کور په مخ کې هسې په زوره باندې وخاندو د مور په مخ کې ژوند مو عذاب دی خو څه نه وایو د کور په مخ کې هسې په زوره باندې وخاندو د مور په مخ کې او دلته چې خور له څوک د سرو زرو والی جوړوي ما بې وسي ډېر ملامته کې د خور په مخ کې دلته چې خور له څوک د سرو زرو والی جوړوي ما بې وسي ډېر ملامته کې د خور په مخ کې او پروازه غم را له ځواني داسې سېزلې ده چې لکه ګلاب چا را تېر کړی وي د اور په مخ کې ډېره زیاته مننه بلۍ یې ړنګه کړه چینار یې زموږ ډېر خراب که باران ډېر لږ وشو خو کار یې زموږ ډېر خراب که بلۍ یې ړنګه کړه چینار یې زموږ ډېر خراب که باران ډېر لږ وشو خو کار یې زموږ ډېر خراب که ډېره مننه او ستا تلو نه پس مې چې یاران ویني یو بل ته وایي جینۍ هم ښه نه وه خو یار یې زموږ ډېر خراب که مننه بلۍ یې ړنګه کړه چینار یې زموږ ډېر خراب که باران ډېر لږ وشو خو کار یې زموږ ډېر خراب که او ستا تلو نه پس مې چې یاران ویني یو بل ته وایي جینۍ هم ښه نه وه خو یار یې زموږ ډېر خراب که ډېره مننه او دا خلک به دا ستا د مرګ نه پس را پیدا کېږي سړی چې کله ورک شي دا ولس را پیدا کېږي دا خلک به دا ستا د مرګ نه پس را پیدا کېږي سړی چې کله ورک شي دا ولس را پیدا کېږي او د نور سمندرونو ته د عقل څه مجال دی په دې کې څه تپوس کوې خو بس را پیدا کېږي مور مې یادېږي فریادونه مې د خولې نه وځي جی مور مې یادېږي فریادونه مې د خولې نه وځي دا سویلي دی یو کور مې د سینې نه وځي خالی خالی کټ ته د ګورم ماښام شو مورې چرته یې غږ راوکه زړه مې د پردې نه وځي او اجز صاحب دغسې شعرونه ویمه چې هر سړی ګوري چې صادر د دې جینۍ نشته هر سړی ګوري چې صادر د دې جینۍ نشته خو چا کې زړه نشته او چا سره روپۍ نشته کیسه همداسې د خو مور پې مونږ نه پویوي سویمه ورځ ده چې زمونږ کره روټۍ نشته کیسه همداسې ده خو مور پې مونږ نه پویوي سویمه ورځ ده چې زمونږ کره روټۍ نشته او خورې ما معاف که تا ته ښه ډېر ملامته یمه زما لاسونه شته او تا سره والی نشته او دغه شعرونه ویمه درمان صاحب دا شعرونه غوښتنه کړې ده دغه ویمه چې د نوټونو په جیبونو کې خبرې بندي د رشتہ دارو هم څو ورځو نه نمبرې بندي چې د نوټونو په جیبونو کې خبرې بندي د رشتہ دارو هم څو ورځو نه نمبرې بندي او دا په هر کور باندې سوري سوري برجونه وینې دلته په ډزو ازادي ده او سندرې بندي دا په هر کور باندې سوري سوري برجونه وینې دلته په ډزو ازادي ده او سندرې بندي او دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللی دي زما اوس ډېر ضروري کار دی او دفتر یې بندي
دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللی دي زما اوس ډېر ضروري کار دی او دفتر یې بند دي او که ستاسو خیال وي د څو ورځو نه بیخي امن دی چې په رښتیا جنګونه بند دي که ډالر یې بند دي مننه که ستاسو خیال وي د څو ورځو نه بیخي امن دی چې په رښتیا جنګونه بند دي که ډالر یې بند دي او منیره د هغوی سوال دی چې موږ دومره شهیدان ولي یو ډېر ښه جواب یې دی خو ما باندې خبرې بند دي د هغوی سوال دی چې موږ دومره شهیدان ولي یو ډېر ښه جواب یې دی خو ما باندې خبرې بند دي او پروازه هلته چېرته خدای ته شکایت ونه کي د دې مارغانو د پتار باندې وزرې بند دي اخري یو څو شعرونه وایم چې والله ستا خبره ټیک ده منیره رانه هېرېږي بیا نه دې ته مه ګوره کنه په هر څه سړي دا راته مه وایه چې ما پسې خفه ولې دا راته مه وایه چې ما پسې خفه ولې دا راته ووایه چې ته دومره خوږه ولې دا راته مه وایه چې ما پسې خفه ولې دا راته ووایه چې ته دومره خوږه ولې او دا نزاکت دی که په تا د کور کارونه ډېر دي ته په دې املا کې داسې لږه شان کږه ولې دا نزاکت دی که په تا د کور کارونه ډېر دي ته په دې املا کې داسې لږه شان کږه ولې او دا څومره کبر کوې مه غورځوه یار جامې ستا دا بېکاره جامې دي زموږ د کار جامې غریبي ورکه شهر چا راپورې ټوکې وکړې ما یو واده کې اچولې وې د پلار جامې ډېره مننه غریبي ورکه شهر چا راپورې ټوکې وکړې ما یو واده کې اچولې وې د پلار جامې او دلته یو کور کې بې وسي تر دومره حده وه چې یوې جینۍ به اچولې د ورندار جامې دلته یو کور کې بې وسي تر دومره حده وه چې یوې جینۍ به اچولې د ورندار جامې او پرون ملا د جنتي لباس کیسه کوله ما ته رایادې شولې زر زما د کار جامې پروازه ځان ته که پښتون وایي دروغ به وایي چې د سړي د سړیتوب نه وي پیزار جامې صاحب تاسو څه غوښتنه کړې وه حاجي دغه شعرونه د صافي صاحب په نوم باندې چې خوږو خوږو خلکو له دا خوږې خبرې ساته دلته څوک ستا انسانیت نه مني ښکرې ساته او د دې نه مخکې چې په ځمکه د لیوانو ښکار شي که د وخت څانګه ماتېده د فن وزرې ساته ما ته به پلار ویل چې مونږ منپرس خلک یو په کور کې خامخا یو دوه سپینه کونترې ساته مور به مې وی چې یا به یم او یا به نه یم خو خوار او یتیم ته د کور دواړه تنبې لرې ساته مشرۍ لور مې راته نن په ټیلیفون کې ویل چې خلک اخترې کوي او ته ورله باډرې ساته مشرۍ لور مې راته نن په ټیلیفون کې ویل چې خلک اخترې کوي او ته ورله باډرې ساته او دا پښتونخوا ده د ببرو سرو بازانو کور دی دلته چې ګرځې نو بڼې خپلې ببرې ساته دا پښتونخوا ده د ببرو سرو بازانو کور دی دلته چې ګرځې نو بڼې خپلې ببرې ساته پروازه دا بې اجازې ماران څوک نه لوبوي ته خو یاران ساتې خو ځان یې د ډغرې ساته ډېره مننه مهرباني